نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة هود الف لام را كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. شروع کوم په نوم د الله چې بخښلو والا مهربان دی. الف لام را فرمان دی چې آیتونه محکم دي او په تفصیل سره بیان شوی دي د یو حکیم او باخبر هستی د طرف نه چې تاسو بندگی مکوئ او صرف د الله. زه دغه د طرف نه تاسو ته خبرداري درکول والا هم یم او زیر درکول والا هم او دا چې تاسو د خپل رب نه معافي وغواړئ او دغه طرف ته واپس راشئ نو هغه به درله د یوې خاصه مودې پورې د ژوند ښه سامان درکړي او هر صاحب فضل ته به دغه فضل ورکړي. خو که تاسو مخ اړوئ نو زه تاسو په حق کې د یو لوی هیبتناک ورځې د عذاب نه یریږم. تاسو د ټولو واپسی الله ته ده او هغه هر څه کولی شي. وګوره دا خلک خپل سینې ته وایي چې د هغه نه پټ شي. خبردار څه وخت چې دوی خپل ځانونه په کپړو کې پټي الله د دوی پټ هم پیژني او ښکاره هم. هغه د هغه رازونو نه هم خبر دی کوم چې په سینو کې دي. د قریش بعض سردارانو داسې وکړ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د هغوی په مخ کې د توحید دعوت پیښ کړو نو هغوی بې پروا په سر صادرونه واغشتل او د دې مجلس نه بهر ووتل. دا د یو ډیر سخت کبر اندازو هم د دې طرف ته اشاره کیږي چې دوی خپل ځانونه په کپړو کې اونغاړي او د مجلس نه بهر وځي. نو ولې دوی نه دا هیر شي چې الله تعالی دوی ته ګوري او نه دا چې صرف د دوی ظاهر بلکې د دوی د زړونو راز او نیتونو او اندرونی رویو باندې هم هغه خبره ده. 12 پارا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. پس مکه کې ګرځېدو والا یو ژوند سره داسې نشته چې د هغه رزق د الله په ذمہ نه وي او دغه په حق له هغه ته دا معلوم نه وي چې هغه کم ځای اوسي او کم ځای کې سپارل کیږي. هر څه په یو صفه دفتر کې درج دي. د آیت کې د الله پاک د صفت رزاقیت بیان دی چې الله پاک هر چا له رزق ورکول والا دی او نه صرف انسانانو لا بلکې پس مکه چې څومره جاندار دي زناور مارغان په خشکه اوسېدو والا جاندار یا په سمندر کې جاندار دي کې د هر یو ضرورت مختلف دی او هغه هر یو له رزق ورکوي او د هر یو جاندار د ژوند لپاره هغه تمام وسایل ورکړي دي او نه دا چې صرف هغه رزق ورکوي بلکې هغه ته دا هم پته ده چې کم جاندار په ځمکه چیرته اوسېږي او د مرګ نه پس ته به دغه ستوګنه په کم ځای کې وي او هغه دی چې اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل او د دې نه مخکې دغه عرش په اوبو باندې وو د پاره د دې چې تاسو او ازمایي او وګوري چې په تاسو کې څوک بهتر عمل کولو والا دی. اوس که چېرې نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې خلکو د مرګ نه وروسته به تاسو دوباره را پاسول کیږئ نو منکرین فورن وایي چې دا خو صفا جادوګري ده او کومګه د یو خاصه مودې پورې د هغوی نه سزا وروسته کو نو وایي چې اخر سیس دا سزا بند کړې ده. واورئ چې په کومه ورځ د هغه سزا وخت راغی نو هغه به هیڅوک په واپس کولو واپس نه کړی شي او هم هغه سیس به د هغوی نه راچاپېر شي په کوم سیس پورې چې دوی ټوکې کوي. ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. کچېرې موږ انسان ته د خپل رحمت مزه ورسکو او رستو بیا د هغه نه محروم کو نو هغه نه امید شي او ناشکری شروع کی او کچېرې د مصیبت رسیدو نه رستو ورته موږ د نعمت مزه ورسکو نو وای چې زما بده ورځ خلاړې بیا هغه د خوشاله نه پړک شوي او غرور شروع کی. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كبير. د دې عیب نه کڅوک پاک دي نو بس هغه خلک دي چې هغه صبر کولو والا دي او نیکی کولو والا دي او دا خلک دي چې د دوی لپاره معافي هم ده او لوی اجر هم. هر بني نو انسان په خپل ژوند کې د ښه او بد حالاتو نتیجېږي. یو انسان هم په دې دنیا کې داسې نه دی راغلی چې هغه ته په ژوند کې صرف او صرف خوشحالي ملو شي او نه داسې انسان چې دغه په ژوند کې صرف او صرف غمونه او تکلیفونه وي. د هر انسان په ژوند کې دا دوه روحونه راځي. الله تعالی نعمتونه ورکوي هم او دا نعمتونه هم اخلي. په داسې موقع د یو مؤمن طریقې کار سوي او د هغه رویه سوي. بخاری او مسلم کې په یو حدیث کې صدارنګ وی چې د مؤمن په حق کې د الله تعالی هر یو فیصله سراسر د بهتر نه بهتر وي. یعنی که ښه حال وي او که بد حال وي دا د الله تعالی په حکم کیږي او دا د الله په اذن کیږي او مؤمن بنده په حق کې هر حال د الله د طرف نه بهتر وي. که په ظاهر مونږ ته یو کار ښه نه لګي تکلیف دی راته لګي خو د الله د طرف نه هغه کې زموږ لپاره بهتر وي. دا څنګه چې مؤمن پر راحت وي او د الله تعالی شکر گزار وي نو ښېګړې راغونډي تکلیفونه تیر کی او صبر وکي نو نیکی حاصل کی او داسې حال د مؤمن نه بغیر بل څوک نشي حاصلولی. او بیا فرمایي چې مسند احمد یو روایت دی چې کله مؤمن ته غم فکر او تکلیف ورسي تر دې حد چې کله هغه کې ازغي هم لاړ شي د هغه په وجه الله تعالی دغه غلطیاں معاف کړي. مصیبت او ازمایښت خدای نه دی وغوښتل پکار بلکې د انسان لپاره بهترین دعا د عافیت دعا ده. خو کله الله تعالی پر رضا او ازمایښت راشي نو الله تعالی د خپل بندنه سغوړي هغه د صبر او په دې ازمایښت کې هم ځان له سبق ولټي او په دې صبر کولو لپاره د بهترین اجر همیشه لپاره خپل مخ کې راولي. او دا یاد لري چې خدای پاک د صبر کولو والو سره دی او د دې صبر بهترین اجر ورکولو والا دی. د دنیا د ژوندۍ خو به یو ورځ ختم شي. د دې چې څومره غم او پریشانی او تکلیفونه دي هغه به هم د دې ژوند ختمېدو سره ختم شي. خو که انسان داسې موقع باندې د الله تعالی نه شکر کوي ناراضه کیږي ګیلې کوي نو دا ټول هر څه هغه په اعمال کې جمع شي. دنیا کې هم غم خوري او په خپل ناشکرۍ باندې آخرت کې هم نقصان او چتولو سبب پیدا کی. یا د ځان لپاره د سزا مواقع فراهم کی. د دې لپاره په هر حال کې انسان له الله تعالی نه مدد غوښتل پکار دي
د صبر او شکر لمنه د لاس نه پریدي، ولې چې د الله تعالی وعده ده چې اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر. د داسې خلکو لپاره بخشش هم دی، د تکلیف پر راتلو ګناهونه وینځل کیږي. صبر کول باندې اجر کبیر دی. نو اے پیغمبره اسنه چې کوم وحی ته کیږي ته د اغه نه اساس پرېګ دی او بیان نه کې، او په دې خبره د زړه تنګ شي چې دوی به په دې سړي باندې خزانه ولې نازله نشو، یا دا چې د سره فرشتي ولې رانغلي. ته خو بس خبردارول ولای وړاندې د هر سیز حوالدار یعنی نگران الله دی. ایا دوی وایي چې پیغمبر دا کتاب په خپل جوړ کړی دی؟ ورته وایا خدای نو د دې په شان جوړ کړی شوی له سورتونه تاسو هم جوړ کړئ او رویړئ، او د الله نه سوا چې نور څوک تاسو معبودان دي که هغه د امداد لپاره راغوښتل شي نو روی غواړي که تاسو دا په خدای منلو کې لشنی یې. اوس که چې هغه معبودان تاسو امداد لنه راځي نو پوه شئ چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی. یعنی که داسې سورتونه نشي جوړولې نو بیا دا خبره تسلیم کا او منه چې دا کتاب د الله د علم نه نازل شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړي او دا چې د الله نه سوا بل حقيقي معبود نشته. نو آیا تاسو دا حق منئ؟ فهل انتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. کوم خلک چې بس د دې دنیا ژوند او د دې خیس واړي هغه لمونګه د هغه د عملونو ټوله بدله هم دلته ورکو او په دې کې د هغه سره هیڅ کمی نه کیږي، خو په آخرت کې د داسې خلکو لپاره د هور نه سوا بل هیڅ نشته. الته به معلومه شي چې څه هغه په دنیا کې جوړ کړي وو هغه ټول برباد شو او اوس د هغه ټول کارونه باطل دي، د هغه هیڅ فائدہ نشته. اصل کې دې کې ډېر لوی سبق دی د ریاکارانو لپاره، ځان خولو والو لپاره چې څوک نیک کار هم کوي نو دې مقصد لپاره چې دنیا کې د هغه نوم وشي. من کان یرید الحیات الدنیا، څوک چې د دنیا ژوند غواړي د خپل عمل په نتیجه کې هم په دې دنیا کې بدل غواړي، کورنۍ کې کوي او کغټنې کې کوي، خو غواړي دا چې هم په دې دنیا کې د فورن دغه ثواب ملو شي، یا دا چې نیکی وکي او فورن تعریف غواړي، په خلکو کې خپل ناموري غواړي چې زما د شهرت او مشهوري وشي. فرمایي چې څوک د دې غرض نه څه کارم کوي نو د هغه اجر او صله موږ هم دلته ورکو، آخرت کې ورله هیڅ نه پاتې کوو. داس خلکو لپاره په آخرت کې سدي الیس لهم فی الاخرته الا النار، بس هور دی وحبط ما صنعوا فيها. او په دنیا کې چې کم کارونه هغه کړی وي هغه ټول ضایع شو، ټول باطل شو، هم دلته پاتې شو. آخرت کې د دې هیڅ څه نشته. ولی نشته؟ ځکه چې انما الاعمال بالنیات، د عمل بنیاد خو نیت دی، چې په نیت کې کوټ وو او سوچ کې دا خبره وا چې په دنیا کې فائدہ حاصلول دي نو په دنیا کې ورته ملاو شو. ولی چې د نیت نه وو چې د په آخرت کې اجر ملاو شي او خدای پاک رضا ورته حاصل شي، او د فکر ورسره نه وو چې په ورځ قیامت به تسوي او التراته د دې جزاء غشتل دي چې د هغه مخامخ اړو د آخرت څخه بدل نه و نو چې څو ورته مخامخ او مخه به ورته ملاویدل چې څو هغه غوښتل او مخه ورته ملاو شو. دا څنګه کېدی شي چې غواړي په دنیا کې او ملاو ورته په آخرت کې شي؟ نه، دا هیڅ کله نه کیږي. آخرت کې به هم هغه ته ملاويږي چې څوک په آخرت کې بدله غواړي. نو چې کله یو بنده په آخرت کې بدله اړو غواړي نه دنیا غواړي، نو دا د الله تعالی طریقه کار نه دی چې دنیا غوښتل والاله په آخرت کې ورکی. دې لپاره مونږ ټول له پکار دي چې زموږ اعمال واړه دي او غټ غټ وي، چې څه الله تعالی مونږ له توفیق راکړي نو مونږ د هغه کولو نه مخکې سوچ وکړو چې دا مونږ ولې کوو او د دې په بدله کې مونږ څه غواړو. د دې دا مطلب نه دی چې د دنیا د خیګړې لپاره مونږ دعا نه کوو، د دې لپاره مونږ له دعا کول دي او د الله تعالی نه خیر غواړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه، الله تعالی دې مونږ له په دنیا کې خیګړه راکړي او په آخرت کې هم. خو نیکی کولو نه پس چا سره خیګړه کولو نه پس د فورن د هغه نه د ستمه نه ساتي چې نن ما د سره نیکی وکړه نو اوس د دې هم ما سره نیکی وکړي، او کنن د ما سره خو نکړل د سبب زمبر سره خنه کوم. یا داسې چې چیرې تاسو یو نیک کار کوي او تاسو وګورئ چې څوک هم تاسو ریکګنایز کوي نه، څوک هم تعریف نه کوي، نو تاسو همت او زړه وبېلئ چې زما خو د څوک تاسو نه کوي، نو د دې نیک کار څه فائدہ؟ نیک کار خو نیک کار دی چې د څه اجر به مونږ الله نه غواړو. دا یو عام غونډه مثال زموږ معاشره کې دی چې خلک مونږ کوي خو چې کله ورته معلومه شي چې د عبادت نه پس هم د هغه مراد پوره نشو، دعای قبول نشو، بیماری ته لانړه، مشکل آسان نشو، یا غم ته لانړو، څه مطلب پوره نشو، نو د مونږ پریږدي، دعا کول پریږدي. د دې نسبت لګي چې مونږ مونږ ولې کولو او دوام ولې غوښتله؟ ځکه چې مونږ ته په دنیا کې د دې سلام ملو شي، نو چې په دنیا کې دا سلام ملو نشو نو د مونږ کول پرې خودل. دا به مونږ ته څنګه معلومیږي چې مونږ څه عمل هم کولو نو هغه د دنیا لپاره وو او د آخرت لپاره؟ دا پته به څنګه لګي چې هر قسم موسم کې، هر قسم حالاتو کې، هر قسم سچويشن کې مونږ د الله تعالی په عبادت او اطاعت کې ثابت قدم یو؟ که جواب کې راته څوک شکریا وای او کنه، خو مونږ د خپل طرف نه نیکی کوو او کدا توفیق مونږ له خدای راکړو نو ان شاء الله الله تعالی زموږ نیت به هم خالص کی. او کچره انسان وړو خبرو باندې همت وبېږي او د نیکی لار پریږدي او د شیطان په لار روان شي، نو بیا خدا خبره صحیح شو چې هغه نیکی هم د شیطان په طریقه کوله. کچره د رحمان خاطر وي نو باقی به پاتې شوی و. او کوم انسان چې ریاکاری کوي نو حدیث پاک کې راځي، د صحیح مسلم حدیث دی چې کله په ورځ د قیامت حساب کتاب شروع شي نو الله تعالی به د ټولو نه اول یو کس راغوري، څوک چې په ظاهره شهید شوی وي، هغه ته خپل نعمتونه یاد کی او تاسو به وکي چې تاسو عمل راغون کړو. هغه به ورته وي یا الله ما جهاد وکړو تر دې پورې چې زستا په لار کې شهید شوم. الله تعالی به ورته فرمایي چې تا جهاد زکه کولو چې ستا نوم او شهرت شي، کم چې تاسو ملو شو بیا به حکم ورکړي چې دې پر اخکلو بوزي او په جهنم کې واچوي. ولې چې د نیکه کار صرف او صرف په دنیا کې شهرت لپاره کولو. همدغه سه معاملې به د عالم او قاری سره کیږي، کم چې ډیر ښه قران وای خو صرف د دې لپاره چې خلک تعریف وکړي.
هغه ته به هم الله تعالی خپل نعمتونه یاد کی او اخر به هغه په جهنم کې ورغورځي. او دغه شان خپل مال خرج کول والا کم چې ډېر سخاوتونه کول او ډېر مال به خرج کولو خو صرف د دې لپاره چې خلک واه واه وکړي چې دا سړی څومره سخی دی او څومره د خدای په لار کې خیرات ورکول والا دی. افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. آیا نو هغه سړی چې د خپل رب د طرف نه یو واضح شهادت لرلو دا غي نرستو یو گواه هم د پروردگار د طرف نه دغه شهادت په تایید کې راغی او د مخکنه د موسی کتاب هم د رهنما او د رحمت په تور موجود وو. آیا هغه هم د دنیا پرستو په شان د دین انکار کول شي؟ دا څه خلک خو به په دې باندې خامخا ایمان وروړي او د انسانانو په ډله کې چې چا د دین انکار وکړو نو داغه لپاره د واده ځای هور دی. نو ای پیغمبره ته د دې په حق لا په شک کې مپریوزه، دا حق دی ستاسو د رب د طرف نه، خو زیات خلک نه مني. او دا سړی نه بل غټ ظالم څوک وي چې په الله پورې دروغ وتړي. دا څه خلک په خپل رب ته پیش کیږي او گواهان به په شهادت کوي چې دا دي هغه خلک چې په خپل رب پورې دروغ تړلي وو. ووري د الله لعنت دی په ظالمانو باندې، په هغه ظالمانو باندې چې هغه د الله د لارې نه خلک منې کوي او د هغه لاره قبول غواړي او د آخرت نه انکار کوي. په دې آیت کې د الله پاک په حق کې دروغ بیان جوړولو والو ذکر شوی دی. د دین مراد د الله تعالی په ذات دروغ تړل مراد نه دی، بلکې د الله تعالی خبرې پورې دروغ تړل دي. الله تعالی په خپل پیغام خلکو ته ورکول لپاره نه راځي، بلکې هغه د انسانانو نه یو پیغمبر را لېږي او پیغمبر ځکه چې یو عام انسان وي نو خلک په شک کې شي چې کېدې شي دوی د خپل ځان خبرې جوړي. دې لپاره موږ دا ګورو چې خلک بار په دې خبرو اعتراض کوي او وایي چې دا پیغمبر دی نو روټه ولې خوري او په بازارونو کې ولې ګرځي، واده ولې کوي، خپل دنیاوي ضرورت ولې پوره کوي. خو ولې چې الله تعالی په انسانانو کې خپل یو بنده دنیا ته خپل پیغام او رول لپاره منتخب کړي نو خلک په خپل سوچ هغه یو عام انسان وګړي او دا خبره معمولی ګڼي او داغه طرف ته توجه نه ورکوي. په اصل کې دا خلک د الله انکار وکي نو دروغ وتړي، هم د حقیقت انکار اصل کې دروغ تړل دي. د داسې خلکو انجام څه دی؟ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. بظاهر هغه وختي تور باندې د هغه وخت پیغمبر خبره اونې مني او د تکبر ثبوت ورکوي او په ظاهر هغه پیغمبر یو عام انسان ګړي او دا خیال کوي چې څنګه وختي تور هغه غالب شو نو الله تعالی مخکې به هم هغه طاقت وري. نو فرمایي چې نه، هغه په ځمکه کې الله لره عاجز کول والا نه وو او نه د الله په مقابله کې څوک مرګري وو. هغه له به اوس د چنده عذاب ورکړي کیږي، یعنی یو خو په خپل د بیلاری کېدو په وجه او دویم خلک د لارې نه بیلاری کول په وجه. ولې چې د کمې طبقه هغه خلک چې لوی خلک ګڼل کیږي عام طور باندې هم هغه د عوام د گمراهۍ سبب جوړيږي. د عوام الناس سوچ ډیر سطحي او کمزوري وي، په خپل ډیر غور او فکر نه کوي. هغه خو عموما فالو کوي هغه خلک کم چې ډیر تعلیم یافته وي، ډیر مالدار وي او دنیوي لحاظ سره مخکې تلو والا خلک. نو عام طور باندې عوام الناس داسې خلک فالو کوي. داسې طبقه یعنی د هر معاشري الیټ چې خرابېږي نو هغه صرف په خپل نه گمراه کیږي بلکې د زرګونو خلکو د گمراهۍ سبب وي. نو په دې وجه د هغوی لپاره د دوه چنده عذاب طرف ته اشاره ده. هغوی نه د چا اورېدې شو او نه په خپل سلیدل، د تکبر د لاسه هغوی د چا خبره هم نه اورېدله. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. حالکه هغوی د خپل وخت ډیر سمجدار او پوهیدو والا خلک وو، خو د دې باوجود د حق خبره اوریدل او ویل د هغوی زړه ونه منل. ځکه الله تعالی فرمایي چې داسې خلک چې څوک د خپل خالق نه پیژني نو هغوی سره د سترګو هم نابینه دي او سره د غوږونو هم کاڼه دي. دا هغه خلک دي چې په خپل ځانونه تاوانیان کړل او هغه هر څه ته روک شو کم چې هغوی د ځان نه جوړ کړي وو، یعنی د هغوی ټول نظریات باطل شو. ضروری ده چې هم هغوی په آخرت کې د ټولو نه زیات تاوانیان وي. او هغه خلک چې ایمان وروړو او نیک عملونه وکړل او د خپل رب بندگان شول واخبتوا الى ربهم، عاجزي کول والا دي خپل رب مخامخ. اولئک اصحاب الجنه، دا خلک دي د جنت والا، هم فيها خالدون، هغه په پاغي کې همیشه اوسېږي. دلته د ایمان او نیک عمل سره یو دریم صفت ذکر شوی دی او هغه د اخبات سوي عاجزي اختیارول، خپل حیثیت پیژندل، د الله تعالی عظمت پیژندل او د دې نه پسته مکمل طور باندې خپل ځان الله ته حواله کول او د الله تعالی هر حکم منلو د لپاره تیارېدل. په یو خبره کې هم د تکبر نشان نه وي نو داسې خلکو د لپاره اصل کې جنت دی. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون. د دې دوه ډلو مثال کم یو هغه چې چا به اوریدل نه قتل وینا او دویم هغه چې ایمان وروړي وو عجز بنديان وو چې نیک عمل به کولو. د دې دوه ډلو مثال ادا سي دي چې یو سړی وی ړوند او کړ او بل وی لیدو والا او اوریدول والا، نو دا دوه برابرې دي نشي. آیا دا دوه یو شان کې دي شي؟ تاسو د دې مثال نه سبق نه اخلي؟ افلا تذکرون. اوس دې خبرې نرسته الله تعالی د ډیرو قومونو متعلق واقعات اوري، په کوم کې چې د سترګو والا ډیر کم وو، اوریدو والا کم وو او انکار کول والا زیات وو. په دغه وجه نتیجه څه انجام څه شو چې داسې ټول قومونه چې د پوهې اس ثبوت ورنکړو هغه تباہ او برباد شو. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم.
او همداسې حالات وو کله چې موږ نوح علیه السلام خپل قوم ته لېږلی وو. هغه وویل زه تاسو صفا خبروم او څه پیغام دی زما الله تعبدوا الا الله چې د الله نه سوا د بل چا بندګي مه کوئ. انی اخاف علیکم عذاب یوم الیم غنی ان زما سره یره ده چې په تاسو باندې به یو ورځ دردناک عذاب راشي. په جواب کې ورته د خپل قوم سردارانو چې هغه د هغه خبره د منلو نه انکار کړي وو وویل زموږ په نظر کې خود ته د دین سوا بل هیڅ نه چې بس زموږ په شان یو انسان او موږ وینو چې زموږ په قوم کې هغه خلک بے سوچه پتا پس روان شوي دي کم چې په موږ کې رزلان وو. یعنی چې د حق خبره کول والا هغه ته ناپوه او معمولی خلک کړیدل او دا په هر دور کې کیږي چې کم انسان د دنیا فائدې قربان کی او د الله طرف ته ورمخ کې شي نو د خلکو په نظر کې هغه ناپوه ګڼل کیږي حالکه هغه په خپل د ناپوهه ثبوت ورکړي. د آخرت دومره غټه او همیشه پاتې کېدو والا فائدې پرېږدي او د دنیا معمولی فائدو باندې ځان مړ کړي او موږ هیڅ څه هم داسې نه وینو چې په هغه کې تاسو زموږ نه زیات یې. یعنی د دنیا په پیمانه ناپ کوي چې څوک لوی دی او څوک ورکوټه کمتر. حالکه د الله په نظر کې د حق قبولولو والا بهتر دی خو چې هغه په دنیوي لحاظ هیڅ حیثیت هم نه لري بلکې موږ خو تاسو دروغجنان ګڼو. هغه ورته ویل ای زما د قوم رونو لږ سوچ خو وکړئ کچره زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې ولاړ وم او بیا هغه په ما باندې خپل خاص رحمت هم وکړو خو هغه تاسو ته په نظر را نه غي نو اخر زموږ سره کوم ذریعہ ده چې تاسو منل نه غواړئ او موږ په زور تاسو په سرونو کې ونخلو. و یا قوم او ای زما د قوم رونو زه په دې کار باندې تاسو نه هیڅ مال نه غواړم. تاسو زما اخلاص خو ګورئ چې زه تاسو نه هیڅ مفادات نه غواړم. زما اجر خدای الله په ذمہ دی او زه هغه خلک شړلې هم نشم چې زما خبره منلې ده. د هر ډول متکبرین د خپل پیغمبرانو نه دا تقاضا کړې ده چې ولې چې غریب عوام زموږ نه مخکې ایمان وروړو او اوس دوی تاسو مرګري شو او تاسو محفلونو کې ناست وي نو تر کومه پورې چې تاسو دوی د محفل نه اونې باسي نو موږ به نه راځو د محفل ته. کچره تاسو غواړئ چې موږ په تا باندې ایمان وروړو نو دوی ټول دلته نه وباسي. په دې خبره ورته پیغمبر سو ویل او زه هغه خلک شړلې هم نشم چې زما خبره منلې ده او په خپل رب ته اتلو ولادي. خو زه وینم چې تاسو جهالت کوئ او ای قومه کچره زه دا خلک وشړم نو د الله د گرفت نه به څوک زما بچکول لراشي. تاسو په عقل کې دومره خبره هم نه راځي او زه تاسو ته دا نه وایم چې زما سره د الله خزانه دي نه دا وایم چې زه غیب او علم لرم او نه دا دعوه کوم چې زه فرشته یم او دا هم نشم ویلي چې کوم خلکو ته تاسو سترګې پسپکه قتل کوي چې هغه له الله هیڅ خیر نه ورکړي. د هغه د نفسونو حال الله خو پیژني. کزه دا سه وایم نو بیا به ظالم یم. اخر دا چې هغه خلکو ویل چې نوح علیه السلام ته زموږ سره جګړه وکړه او ډیره جګړه دی وکړه. اوس دا د حیرت خبره ده چې یو طرف ته په پیغمبر باندې خډیر اعتراضات کوي او چې بیا پیغمبر جواب ورکړي نو بیا هغه ته جګړه وي. اوس خو بس هغه عذاب راولا چې د کم نه ته مونږ یې کتري شنې. نوح علیه السلام جواب ورکړو هغه خو به الله راولي کو غوړي او تاسو دومره طاقت نه لري چې هغه منی کوي. اوس کچره عزت تاسو څخه کول هم غواړم نو زما خېګړه تاسو له هیڅ فائدہ نشي درکولې. هر کله چې الله تاسو د گمراه کولو اراده کړې وي او مغه تاسو رب دی او مغه تاسو واپسی ده. ام یقولون افترا قل ان افتریته فعلی اجرامي وانا بریء مما تجرمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم آیا دا خلک وي چې دې سړي د ټول هرڅ د خپل ځان جوړ کړی دي دوی ته وایا کما دا د خپل ځان جوړ کړی وي نو په ما باندې زما د خپل جرم ذمہواری ده او کم جرم چې تاسو کوي زه دا غي ذمہوار نه یم. نوح علیه السلام باندې وحی وکړې شو چې تاسو په قوم کې کوم خلکو ایمان وروړو بس هغه ایمان وروړو او څوک منلو والا نشته. دا غوي په کارونو باندې غم ول پرېږده او زموږ په نگرانۍ کې زموږ د وحی مطابق یو کشته جوړول شروع کا او ګوره کوم خلکو چې ظلم کړی دي دا غوي په حق کې ماته سفارش مکوه هغه ټول اوس ډوبېدو والا دي. دا ډیره اهم جمله ده. پیغمبر چې کله تعلیم ورکي خلکو ته پیغام ورسي پوي کی او بیا چې کله د الله تعالی د طرف نه منلو والو باندې عذاب راشي هغه وخت بیا یو سفارش هم پکار نه راځي او ډیر خلک نه منلو نه پس د الله تعالی او د رسول نه فرمانه کولو نه پس هم دا تمکي چې پیغمبر به زموږ سفارش وکي. حالکه دلته الله تعالی ته د خلکو سفارش کول صفه منه کړی دي. نوح علیه السلام کشته جوړوله او داغه د قوم په سردارانو کې چې بسوک داغه په خوا تیرېدل نو په هغه پورې به ټوکی کولې. هغه ویل که تاسو په مونږ پورې خندا کوي نو مونږ هم په تاسو پورې خندا کوو. ضرب تاسو ته په خپل معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسواږي او چې په چا باندې به هغه بلا راپلوزي چې په لری کېدو بنه لري کیږي. تر دې پورې چې کله زموږ حکم راغی او هغه ته نور راوخټ کېدو نو مونږ ویل د هر قسم زناورانو نه یو جوړه دې کشته ته راوخې جوه او خپل د کور خلک هم سوا د هغه کسانو نه چې هغه د مخکنه اخول شوی دي په دې کې سوارکا او هغه خلک پکې هم کې نه چې ایمان وروړي دي او ډیر لږ کسان وو چې د نوح علیه السلام سره ایمان وروړي وو. نوح علیه السلام ورته ویل سوار شي په دې کشته کې بسم الله مجریها ومرساها ان ربي لغفور رحیم. خاص د الله په نوم د دې روانېدل هم دي او ادریدل هم زما رب ډیر بخلو والا او رحم کولو والا دی. اوس هم د سمندر په سفر یا په کشته یا جهاز کې د کېناستو په وخت دا دعا ویل پکار دي بسم الله مجریها ومرساها ان ربي لغفور رحیم. کشته هغه خلک وړل او روانه و او یو چپه د غر په شان راوچېدله یعنی دا او په خوشکه راغی او اسمان هم پراورېدو شو او د ځمکې نه هم او په راوخټ کېدو شو او هر طرف ته او بشوي او د اوبو سطح دومره اوچته شو چې لوړ غرونه پکې ډوب شو او د اوبو دننه هم یو چپه د غر عمره اوچته و. د نوح علیه السلام زوی لري په فاصله باندې وو
نو علیہ السلام ورته आवाज وکړو زویا زمونږ سره راسو شه د کافرانو سره ما پاتې کېږه. هغه ورته واپس جواب ورکړو زه دا د اوس یو غر تخریجم هغه به ما د اوبو نه بچ کی. سآوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نو علیہ السلام ویل نن هیڅ د الله د حکم نه بچکول ولا نشته بغیر د دینه چې الله په چا باندې رحم وکي. پدې کې یو چپا د دوانو په مینس کې روچته شو او هغه هم په ډوبېدو ولا خلکو کې شامل شو. سسین بوو نو علیہ السلام نهنیم سوکاله خپل قوم ته تبلیغ وکړو. شپه ورځ به هغه پویول تاسو دا تبلیغ صرف د بهر والو د پاره نه وو بلکې خپل کور والو د پاره هم وو او خپل ځامنو د پاره هم وو. تاسو نور اولاد خو ایمان وروړو خو تاسو یوځوي او تاسو خزه تاسو په طریقه باندې نه وو. تر اخره وخت پورې تاسو هغه پویول. یو خبره یاد ساتئ چې د پیغمبر خزه چې کوموي نو هغه کافر نه وي هغه مسلمان و خو تاسو په طریقه نه و. همدغه شان تاسو زوی هم تاسو په طریقه نه وو. په سوره تحریم کې تاسو د خزه متعلق راځي چې فخانتهما لوط علیہ السلام او تاسو د خزه متعلق چې د دوه خپل خاوندانو سره خیانت وکړو. خیانت سبو درصل چې بظاهر دوه مسلمان وي خو عملی هغه نه وو کوم چې د یو مسلمان پکار وي. ولی چې دغه وخت خو نجات صرف د مخلص مسلمانانو لپاره وو او تاسو خپل زوی هم اخر وخت پورې او اخر مومنت پورې پوي کړو چې زوی اوس هم وخت شته موږ سره راشه. خو هغه ورته ویل چې زه په هغه غر لاړ شم ما ته وبه هیڅ نه وي. دا یو غلط فهمي وکنه. سوال دا پیدا کیږي چې تاسو زوی تاسو په لار ول نه وو. نو په دې باندې مفسرینو او محققینو دا خبره بیان کړه چې داغه صحبت او داغه مرګرتیاګانې خنوي. داغه چې په کوم خلکو کې ناس تپاسته و نو هغه د دین په معاملې کې سنجیده نه وو بلکې د دین پورې به خندا کوله. هم ځکه انجام هم دا وی سره وشو. نو علیہ السلام دلته سوي ولا تکم مع الکافرین کافرانو سره مو اوسېږه دا وی صحبت ما اختیار و هغه سره مو پاتې کېږه. ولی ځکه چې صحبت صالح تر صالح کند صحبت طالح تر طالح کند. خو صحبت او خو کمپنی انسان خکی او بد کمپنی انسان خراب کی. د انسان ماحول په انسان باندې ډیر اثر انداز کیږي. څنګه چې تاسو وګورئ چې ګرمي او یخني په موږ اثر انداز شي دغه شانتي کمپنی په موږ باندې اثر انداز کیږي. ماشوم په خپل فطرت باندې پیدا کیږي خو کوم شی هغه د دین نه بیلاری کی دغه ماحول څنګه چې وایي چې کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او ينصرانه او يمجسانه. هر ماشوم په فطرت پیدا کیږي بیا د مور او پلار یا په کوم کورنۍ کې چې هغه سترګې کولاو کړی وي نو که يهوديان وي نو هغه يهودي کی او که عیسایان وي نو هغه عیسائی کی او کچري مجوسی وي نو هغه مجوسی شي. نو دلته تاسو وګورئ چې څومره تکلیف دی سین دی څومره پریشان کون نظر ده کنه چې یو پیغمبر ګوري چې عذاب را روان دي او به اوچتيږي او اوس به هر څه ډوب شي او غزوی ته आवाजونه کوي او ورته وی چې وګوره کافرانو سره ما پاتې کېږي زموږ سره راشه. نو هغه ورته وی چې زه په غرو خېجم. ورته یو فرمایل چې نن غر او هیڅ هم تا د خدای پاک د حکم نه نشي بچ کولای. نن خو به په غره هم کیږي په چا چې الله تعالی رحم وکي. لا د پيولو دا سلسله جاری و وحال بينهم الموج یو چپا د دوانو مینس کې رااله فکان من المغرقين او د پیغمبر زوی هم ډوب شو. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. حکم شو ازمکه خپل ټوله اوبه راکاګه او اسمانه اترېګه نو اوبه په ځمکه کې جذب شوه. فیصله وکړې شو کشته په جودي اترېده. جودي د غر نوم دی او ویل شو چې لری شو د ظالمانو قوم. کله چې ټول خلک خپل انجام ته ورسېدل نو اوس نو علی السلام خپل رب سره مناجات کوي. ونادى نوح ربه او आवाज وکړ نوح خپل رب ته فقال نو ویل ربي ای زما رب ان ابني من اهلي بشک زما زوی خو زما د کور والو نو وان وعدك الحق او بشک وعده ستا حق ده وانت احكم الحاکمین او تلوي او بهتر حاکم د حاکمانو. قال يا نوح او ویل الله انو انه ليس من اهلك بشک اغه نه دي ستا کور والو نه بچي خو ستا دي خو ستا نه دي انه عمل غیر صالح بشک اغه یو داسې عمل دی چې نیک نه دی. همدغه شان لکه چې بدن یو حصہ خاصي خراب شي نو هغه د نور روغ جسم نه کټکول غواړي. د خاندانی نبوت یو فرد یو بنی آدم چې د الله تعالی په لار نه وي او نیک کارونه نه کوي نو هغه مخکې نشي تللی. فلا تسألني ما ليس لك به علم تمانه سوال هم مکوه د دې په باره کې خبره هم مکوه چې تاسو حقیقت نه خبر نه. اني اعيذك ان تكون من الجاهلين زه تاسو نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو په شان ما جوړوه. د داسې خلکو په حق کې څوک چې د پیغمبر په لار نه وي ستا په لار باندې نه وي ستا د سفارش مستحق هم نه دي. اني اعيذك ان تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم. ای زما رب زه په تا پورې پناه غواړم د دې خبرې نه چې زه هغه سستانه وغواړم چې دا غي ماته علم نشته. والا تغفر لي نو عليه السلام یکدم د الله د خوف نه ویریږي. والا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين که تاسو معاف نکړم او رحم در باندې اونکړو نو زه به برباد شم. ډېر عاجزه سره د خدای بنده نوح علیہ السلام چې یو سو کال نه بلکې 9.5 کال تبلیغ کړي وو دومره ډېر عمر پورې د الله تعالی عبادت او د خلق خدا خېګړې کارونو کولو والا چې کله د یوزید لپاره دعا کوي نو چې کله د الله تعالی د طرف نه د ناپسندیدګۍ اظهار وشي نو په دې الفاظو کې دعا غواړي والا تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين. حقیقت دا دی چې څوک څومره خدای تعالی پیژني هم هغه عمره تیاریږي. هم مونږ ولې چې هغه ډېر پیژنو نه او د الله تعالی معرفت هم راته نشته ځکه دا غنم یره هم نشته. دا غنه استغفار کولو په وخت هم کله وجود اون رپېدو او کله په خپل ګناهونو جوړ هم نه که دعاګانې غواړو نو هم خو دې خو سوچ کو
استغفار چې کو نو هم بشمار پوره کو، په حقیقت کې خو استغفار نه کو. قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى ممن معك. همداسې خلکو د پاره د الله تعالی د طرف نه برکتونه او سلامتی وي. حکم شو اے نوح علیہ السلام کوشه د غرنه زموږ د طرف نه سلامتی او برکتونه دي پتا باندې او په هغه ډلو باندې کم چې تاسو سره دي. او څه ډلې داسې هم دي چې هغه له مونږه لږه موده د ژوند سامان ورکو، بیا به ورته زموږ د طرف نه درناک عذاب ورسي. تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرونه دي چې مونږه ته وحی کوو. د دې نه مخکې نه تا دوی پیژندل او نه ستا قوم، نو صبر کوه، انجام هم د پرهیزګارو خلکو په حق کې دی. و الى عاد اخاهم هودا. عادیانو ته مونږه د هغوی ورور هود علیه السلام ولېږلو. هغه ویل ای زما قومه د الله بندگی کوئ، دغه نه سوا بل خدای تاسو نشته، تاسو اسه دروغ جوړ کړی دي. ای زما قومه په دې کار باندې عزت تاسو نه اجر بدله نه غواړم، زما اجر خود هغه چا په ذمہ دی چې زه پیدا کړی يم. آیا تاسو د عقل نه سکار نه اخلي؟ او ای زما د قوم خلکو خپل رب نه معافي غواړي، بیا هغه ته واپس وګرځي، هغه به در باندې د اسمان دروازې کولاو کی او تاسو له د موجوده طاقت ته پاسه نور زیات طاقت درکې. او دا سم کوي چې مجرمان جوړ شي او د بندګۍ نه مخ واوړوي. د دې آیت نه پته لګي د استغفار فائدہ او کم استغفار کم چې حقيقي استغفار وي، صرف زبانی کلامي نه وي چې مونږه په ګوتو یا په تسبیح وایو او بس لګاتار لګیا یو استغفر الله استغفر الله، خو په ځړه کې هیڅ احساس نه وي د خپل ګناهانو او نه څه پښیمانی وي. نو کوم کس چې صحیح مانو کې استغفار وي هغه به د دنیا د مشکلاتو نه د وته لار جوړ شي، په خاص طور باندې چې پتا به د اسمان نه ډیر باران هم اوريږي، یعنی د رزق خزانه به پتا وروړيږي. هغه ورله جواب ورکړو اے هود ته مونږ ته سرګند شهادت نه دروړي، یعنی هیڅ واضح دلیل یا علامت مونږ ته ښکار نه شو چې ته پیغمبر د یو عام انسان په شان ته هم سړی ښکارې. او ستا په وینا مونږ خپل معبودان نشو پرې خو دي او مونږ پتا باندې ایمان جوړو ولا نه یو. زمونږ خدا خیال دی چې پتا باندې زمونږ د یو معبود غضب راغلی دی. هود علیه السلام ویل زه د الله شهادت یعنی گواهی پیش کوم او تاسو گواه اوسئ چې دا د الله نه سوا نور څوک تاسو په خدای کې شریک کړی دي. زه د غینه بیزار یم، تاسو ټول په جمع زما خلاف په خپل کار کې هیڅ کمی مکوئ او ما ته یو ذره مهلت مرا کوي. زما باور په الله باندې ده چې هغه زما رب هم دی او تاسو رب هم دی. هیڅ یو جاندار داسې نشته چې دغه د تندې وخت دغه په لاس کې نوي. بهشکه زما رب په نه غلار باندې دی. که تاسو مخ اړوي نو واوړوي. د کوم پیغام سره چې عزت تاسو ته را لېږل شوی وم هغه ما تاسو ته د رسول دی. اوس به زما رب تاسو په ځای یو بل قوم راولي او تاسو به دغه هیڅ نقصان اون کړی شي. یقینا زما رب په هر څه باندې نگران دی. خو دې قوم هیڅ رنګ هم نصیحت اون منلو، یو خبره هم د هغوی په زړه خونه لګیدا. بیا چې کله زموږ حکم راغی نو موږ په خپل رحمت سره هود علیه السلام له او هغه خلکو له چې دغه سره ایمان جوړو نجات ورکړو او د یو سخت عذاب نم هغوی بچ کړل. دا دی عادیان هغوی د خپل رب د آیتونو نه انکار وکړو، دغه د رسولانو خبره اون منله او د هر حق دشمن ظالم پیروي وکړه. دنیا کې اکثر داسې ویل کیږي چې خلک د شر مرسته کوي یا د جبار مرسته کوي، ولی ځکه چې وختي تور باندې هغوی د هغې د قوت نه متاثر شي. اخر دا چې په دې دنیا کې هم په هغوی باندې لعنت راغی او د قیامت په ورځ هم واوري عادیانو د خپل رب سره کفر وکړو. الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود. واوري لري اورزول شو عادیان د هود د قوم خلق. والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. او سمودیانو ته مونږ د هغوی رور صالح ولېږلو. هغه وویل ای زما د قوم خلکو د الله بندگی کوئ، دغه نه بغیر بل خدای تاسو نشته او مغه دی چې تاسو د ځمکې نه پیدا کړی او په دې کې تاسو آباد کړی، نو تاسو دغه نه معافي غواړئ او هغه ته واپس راشئ. بهشکه چې زما رب نږدې دی او دعاګانو جواب ورکول والا دی. ان ربي قریب مجیب. او دې کې تاسو ګورئ د دعاګانو د قبولیت لپاره څه خول شوی دي، یعنی طریقه فاستغفروا بخشش غواړي. یعنی کوم سړی چې دا غواړي چې رب په مهربان شي او رب داغه دعاګانې ووري هغه له پکار دي چې خپل رب نه بخشش غواړي او کثرت سره استغفار وکړي. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا اليه مريب. او ویل ای صالح د دین مخکې ته په مونږ کې داسې سړی وي چې زمونږ درنه لوی لوی تمه کې دي، یعنی چې تا کې دومره کوالټیزو لکه سنجیدګي، متانت، ذهانت او قابلیت مونږ دا وګڼل چې په دنیا جوړولو کې به ته بهترین انسان ثابتې کې. دا پتا سو شو تا نه خو زمونږ ډیر امیدونه وو او تا صرف د دین په خبرو باندې خپل دنیا خراب کړه. مونږ له خو پتا باندې ترس راځي. آیت مونږ د هغه معبودانو د عبادت نه منې کول غواړي چې د هغه عبادت به زمونږ پلار نیکونو کولو. ته چې کومه طریقې ته مونږ راوبلې د هغه په حق له خو زمونږ سخت شک دی، مونږ په پریشانه کې اچولیو. صالح ویل ای زما قومه تاسو په دې خبره هم څه غور کړی دی چې کچره عزت خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم، یعنی د پیغمبر په ذات کې په خپل یو غټه گواهی وي، هغه په خپل اخلاق، په خپل ایمانداري، خپل سچای او خپل اعلی اخلاقی صفات په وجه په خپل قوم کې پیژندل کیږي. او چې کوم پیغام هم ورکړي هغه هم د ټولو نه مختلفي. په دغه وجه خو قوم وی چې زمونږ په ژوند کې ډیره بیقراری ده چې تاسو وې نو انکار به هم کولو او بیقرار به هم وو. او بیا هغه په ما باندې خپل رحمت هم وکړو. نو د دې نرستو د الله د گرفت نه ما څوک بچ کی که زه دغه نافرمانی وکم تاسو زما هیڅ په کار نشئ راتلی بغیر د دینه چې ما نور زیات په نقصان کې واچوي. او ای زما د قوم خلکو ګوري دا د الله او خاص تاسو د پاره یو نه خدا او دا نه هم خلکو په خپل غختلې و دی یو ګټ طرف نه یو او راغله ټول او قتل چې د غر د مینځ نه او بهر راغله.
دومره غټه نخا کتو نه پس هم هغه هیڅ پوه نشو. دا د الله په ځمکه کې پرېږدي چې آزاد سریږي. دې ته هیڅ موایي غني نو زیات وخت بنوي تیر شوی چې په تاسو باندې به د الله د طرف نه عذاب راشي. خو هغه اوخه اوجله نو صالح ورله خبرداري ورکړه چې بس اوس 3 ورځې په خپل کورونو کې نور اوسېږي. دا داسې نیټه ده چې دروغ بنه ثابتېږي. اخر دا چې کله زموږ د فیصله وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره صالح علیه السلام او هغه خلک چې داغه سره ایمان وروړي وو بچ کړل او داغه ورځې د رسواینه محفوظ کړل. بهشکه چې ستاره پاسل کې طاقتور او غالب دی. پاتې شو هغه خلک چې ظلم کړي وو نو هغه یې سخت چغې راونیول او په خپل کې په داسې شان سره به حرکت پاتې شو لکه چې هغه التاړو اوسېدل نه وو. یعنی یو زوردار چغه چې او شو او دې سره د هغه خاتمه او شو. سړي غټ کارونه شو بس یوې چغه د هغه کار تمام کړو. دا د انسان بے بسی او ټول ژوند خاموش شو. ټول په خپل کورونو کې لاشونه په لاشونه پراته وو. هر طرف ته خاموشي و. دا و انجام د الله او دغه رسول خبره نه منلو والو. الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. واوري سمودیان د خپل رب سره کفر وکړو. واوري لری اورزول شو سمودیان. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء باجل حنيد. وګوري ابراهيم عليه السلام ته زموږ فرشته د زیری سره راغله. ویل په داد سلام وی. ابراهيم عليه السلام ورله جواب ورکړو په تاسو د هم سلام وی. دا د مسلمانانو ترمنځ د ملاقات طریقه. بیا څه وخت نه و تیر شوی چې ابراهيم عليه السلام یو ورت کډي سخه د هغوی د ملمستیا د پاره وروړو. خو چې دای وکتل چې د هغوی لاسونه خوراک ته نه ودیږي نو شکمن شو او په ځړ کې د هغوی نه یې روشو. ولې چې د هغوی کرا که دشمن به په خراب نیت راتلو نو ملمستیا به نه قبلوله. هغوی وویل یریګما مونږ خو د لوط قوم ته را لېږل شوی یو. د ابراهيم عليه السلام خزه هم ولاړه و. هغه چې دا واوریدل نو وی خندل. بیا مونږ هغه له د اسحاق او د اسحاق نه وروسته د یعقوب زیر ورکړو. هغه وویل هاي زما کوم نصیبه زبا اوس بچی روړم چې زه بډای شم او دا زما خاوند هم بډا شو. دا خو ډیره عجیب خبره ده. فرشتو وویل د الله په حکم باندې تعجب کې رحمت الله وبرکاته علیکم اهل البيت انه حمید مجید. اې د ابراهيم د کور والو په تاسو باندې خدای الله رحمت او داغه برکتونه دي او یقینا چې الله د تعریف قابل دی او د لوی شان والا دی. د خلکو لپاره خاص برکتونه ولي وو. ابراهيم عليه السلام د قربانيانو په وجه کم سړي چې د الله په لار کې سهم قرباني نو الله ډیر قدردان دی. خو مونږ څه غواړو چې دا رحمتونه او برکتونه دي صرف په مونږ راوريږي او تر کومه چې زمونږ د ورکول تعلق دی نو هغه د مونږ نه ورکو. د الله تعالی عبادت ته مونږ تیار نه یو په خوشاله. الله په لار کې څه ورکول ته تیار نه یو په خوشاله. څه قرباني څه تکلیف برداشت کول ته مونږ تیار نه یو دغه په لار کې او غواړو چې مونږ د هیڅ نه کو خداغه د طرف نه دي رحمتونه او برکتونه راځي. نو کوم سړي چې دا غواړي چې د الله تعالی د بشمار خزانو نه مستفید شي دغه رحمتونه او برکتونه والا نو غل په کار دي چې بیا دغه اطاعت هم کوي او کداغه په اطاعت کې څه قربانول غواړي نو په خوشاله سره دی وکي. بیا چې د ابراهيم عليه السلام یې لری شو او د اولاد د زیرینا دغه سره خوشاله شو نو هغه د لوط د قوم په معاملې کې زموږ سره جګړه شروع کړه. ولې چې هغه فرشتو ورته وویل چې مونږ به په دې سفر کې قوم لوط باندې عذاب هم راولو. اوس تاسو وګورئ چې د ابراهيم عليه السلام شخصیت مخه راځي کنه چې د انسانانو لپاره دا غزړه څومره نرم وو. هغه ته پته و چې دا څومره مجرم قوم دی خو بیا هم اوس غواړي چې لږ نور مهلت ملو شي کې دې شي چې هدایت ورته ملو شي. دا و دغه خیر خواهی د انسانيت لپاره. کومه خپل ژوند کې وګورو چې زموږ په ژوند کې د انسانيت لپاره څومره درد او طلب دی. په حقیقت کې ابراهيم عليه السلام ډیر صبرناک او په زړه نرم سړی وو او په هر حال کې زموږ طرف ته رجوع کوله. که خوشحالي به ورته ملو شو نو هم الحمدلله او که چېرې تکلیف به ورته ملو شو نو هم به الحمدلله ویل. په هر حال کې به الله طرف ته تلل. دا د مؤمن بنده شان. ولې چې داسې بنده چې څوک د خوشاله په موقع الحمدلله وایي هغه د تکبر نه بچ شي نو هغه بیا فخر او غرور نه کوي په نعمت باندې. او که تکلیف په موقع که څوک الله طرف ته رجوع وکړي نو داسې کس بیا ناجایزه ګیلې او شکوې او د ناشکرانه بچ شي. اخر دا چې زموږ فرشتو هغه ته وویل اے ابراهيم عليه السلام دا خبره پرېږده. یا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك. ستاسو رب حکم شوی دی او اوس په هغه باندې هغه عذاب ضرور راځي چې هیڅوک واپس کول نشي. یعنی اوس خو ولې چې فیصله وشوه مهلت ختم شو اوس به د هیڅ چا سفارش پکار نه راځي. او کله چې زموږ فرشتي لوط عليه السلام ته ورسېدې د هغه په ورتلو سره هغه ډیر ویریدو او ځړې تنگ شو او ویل چې نن ډیر د مصیبت ورځ ده. د ملمنو د راتلو سره دغه د قوم خلکو به اختیار دغه کور ته منډې کړې. وای چې د لوط عليه السلام خزه خبر ورکړی وو د لپاره قران پاک کې هغه ته خیانتکار ویل شوی دی. د مخکنه هغه د بدکارانو عادت وو. لوط عليه السلام هغه ته ویل رونو دا زما لونه موجود دي دا تاسو لپاره ډېر پاکیزه دي لکه د الله نه اوریږي او زما د ملمنو په معاملې کې ما مزلی لګوي. آیا پتا سو کې څوک خسړی نشته؟ هغه ول جواب ورکړو تا ته معلومه ده چې تاسو په لونو کې زموږ هیڅ حصہ نشته او تا ته دا هم معلومه ده چې موږ څه غواړو. ولې چې دا قوم انتهایی بد اخلاقی کې مبتلا وو هوموسیکشوالز وو نو ولې چې فرشتي خو د ځوان الکانو په شکل کې راغلي وي نو دوی هغه سره هم بدکاری کول غوښتله. په دې باندې لوط عليه السلام ډیر پریشان وو خو هغه هیڅ خبره اوریدو ته تیار نه وو. انک لتعلم ما نريد تا ته خپته ده چې موږ څه غواړو. لوط عليه السلام ورته ویل افسوس چې زما سره دومره طاقت وي چې تاسو مې سده کړی وي یا سم مضبوطه سهاره وي چې دغه په نامه غشتلې وي. پس د هغه ورته فرشتو ویل چې اے لوط عليه السلام موږ ستاسو رب را لېږل شوی فرشتي یو
دا خلک ستا هیڅ نقصان نشي کولی، بس چې شپه لږه پاتې وي نو ته د خپل بال بچ سره اوزه وګوره په تاسو کې د څوک په شا واپس ونه ګوري. ولې چې د یو څو اهل ایمانو وتونه بس عذاب راتلو والا او شدید قسم له دماکې بکې دي او چې سوري بکې دي وی چې اوس وسوک په شا باندې نه ګوري، څوک په هیڅ چاره هم نه خوري. خو ستا خزه د در سره نزي ځکه چې باغې باندې به هم هغه ستیریږي کم چې په دې خلکو تیریږي. د دوی د تباهی لپاره د سحر وخت مقرر دی، الیس الصبح بقریب، په سبا کې دوه کې اوسمره وخت پاتې دی. بیا چې کله زمونږ د فیصلې وخت راغی نو موږ هغه کله اعلان دی باندې کړو وای چې د زمکه نه ټوله بستی پاس اسمان ته بوتل شو او پړ مخې راغورځول شو او په هغه باندې د پوخ شوی خټی کانی پر لپسې راورول، یعنی یو ځل پړ مخې راغورځول نه پس د کانو ګولای اورېده په هوی باندې. او د ظالمانو نه دا سزا سلری نه ده. و الى مدین اخاهم شعیب قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. او مدین والو ته موږ د هغوی رور شعیب لګلو. حجاز او شام ترمنځ دا قوم وو. هغه ویل ای زما د قوم خلکو د الله بندگی کوي، دا غنه بغیر بل خدای تاسو نشته او په ناف ټول کې کمی مکوي. نن زه تاسو په ښه حالت کې وینم، خو زه یریږم چې سبا له به تاسو باندې داسې ورځ راشي چې د هغه عذاب به تاسو ټول راګیر کی. او اې د قوم ورونو ټیک ټیک په انصاف سره پوره ناپ کوي او پوره تول کوي او خلکو له د هغه په سيزونو کې نقصان مور کوي او په ځمکه کې فساد مخوروي. الله چې کوم بچت درکې هغه تاسو لپاره بهتر دی که تاسو مؤمنان یې. او به هر حال زه په تاسو باندې سنګران نه یم، یعنی د پیغمبر کار سوي خبر رسول او چې د خلکو په ژوندونو کې د الله تعالی یې پیدا کی او خلک په ځان باندې د خدای تعالی نگرانی محسوس کی. دا د کار کولو اصلي طریقه هغه دین نه دی چې د خلکو د یری کار وکړي شي او داسې عمل د الله په مخ کې مقبول هم نه وي کوم چې صرف د خلکو د رضا کولو لپاره یا د خلکو نه فائدہ غشتلو لپاره یا د خلکو د خوشالولو لپاره وشي. او جواب ورکړو ای شعیب آیستا مونږ اته ته داخی چې مونږ هغه ټول معبودان پریږدو چې زمونږ پلار نکونو به عبادت کولو. سوچ وکړئ نن نسونه کاله مخ کې به هم خلکو د مونږ په هور ورکولو چې ستا مونږ سره دا حکم درکې. نن هم خلک وایي چې اسه خو ډیر مونږ نه کې خدا غلط کار کوي او دا غلط کار کوي. یا دا چې موږ ته د خپل مال کې د خپل خوخه مطابق تصرف کولو اختیار نه وي، بس ته خيار او پنی غلار پاتې شوی سړی. شعیب ورته وویل رونو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې کچري زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې ووم او بیا هغه ماته د خپل طرف نه خو رزق هم راکړو نو د دې نرستو وز تاسو په گمراهۍ کې او تاسو په حرام خورۍ کې څنګه شریک شم، یعنی زه تاسو مرسته څنګه کولای شم. او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې زه د کوم خبرو نه تاسو باندې کوم هغه د خپل حکم زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې چې زما وس رسی او دا چې زه کول غواړم د دې ټول ادارو مدار د الله په توفیق باندې دی او په هغه باندې ما باور وکړه او په هر معاملې کې زه دغه طرف ته رجوع کوم. او ای زما د کوم ورو زما خلاف تاسو زه چرته دی حتی تاسو اون رسي چې اخر په تاسو باندې هم هغه عذاب راشي کوم چې د نوح علی السلام یا د هود علی السلام یا د صالح علی السلام په قوم باندې راغلی وو او د لوط علی السلام قوم خو تاسو نه زیات لري نه دی. واستغفروا ربکم. او تاسو ګوري هر پیغمبر خپل قوم ته سبق ورکړي د خپل رب نه د خپل ګناهونو معافي وغواړي ثم توبوا الی بیا د طرف ته واپس شي. اوس دلته وګوري توبه او استغفار کې فرق پته چلی. استغفار خو څه دی؟ د رستنو ګناهونو نه بهر راوتل، رستنو ګناهونو ته خیر باد ویل، په خپل غلطیانو باندې شرمنده کېدل. او توبه څه ده؟ د الله تعالی طرف ته د تلو سفر، د الله تعالی طرف ته رجوع کول. ځکه چې یو انسان صرف په خطا او رستنو غلطیانو باندې شرمنده شي او دوباره د الله تعالی طرف ته واپس نشي نو هغه توبه به نیمګړې توبه وي. بیا بنده هم په هغه ځای پاتې شي چې په کم ځای کې هغه ولاړ وو او بیا اوخويږي. نو ځکه صحیح توبه هغه وي پس چې انسان یو طرف ته ځان د میل کوچل نه صفا کی او بل طرف ته عمده لباس یعنی د نیکیانو زیب تن کی. بهشکه زما رب رحم کول والا دی او د خپل مخلوق سره مینه لري، یعنی هغه چیرې هم دا نه غواړي چې بنده په ګناهونو کې لټ پټ وي او په مصیبتونو کې گرفتار وي. هغه خو مهرباني کول غواړي، خو چې کم سړی په خپل خیر او بلای نه غواړي نو بیا دا د رب طریقه نه ده چې په زبردستی خپل طرف ته راولي. هغه واحد لار ده په کومه چې په خپل نیت او اراده باندې چلیدل وي مونږ ټول ته. او جواب ورکړو ای شعیب ستا په ډیرو خبرو خو مونږ ډوبوي ګنا دا څنګه چې هغه سبل سجبه ویله چې هغه په نه پویدل. همیشه پیغمبر ډیره ساده او صفا اسانه جوابوي، خو هغه خپل سوچ دومره کوګ وو په هغه کې دومره خرابې پیدا شوه وي چې هغه ته به سم خبره هم الټه ښکارېده. دا بالکل همداسې ده څنګه چې یو سړی د خولې ذایقه د بیماری په وجه ترخه شي، د چا چې خپل ټیسټ خراب شوی وي هغه ته د بهترین نه بهترین او پر لطف غذا هم به خوند لګي. د کم خلکو چې خپل سوچ بې ځای شوی وي نو هغه د پیغمبر ټیک ټیک خبره باندې نه پويږي، هغه په دې کې څه الټه خبره راوباسي. او مونږ وینو چې ته په مونږ کې یو کمزوري سړی کستا روړولې نه وي نو مونږ په خوا ته څنګه کړی وي. ستا طاقت خو دومره نشته چې په مونږ باندې غالب شي. خبره دا ده چې ظاهر پرست خلک څوک چې د خدای نه یریږي هغه همیشه برادریانو نه یریږي او د دنیا د معمولی قوتونو نه یریږي. حقیقت کې چې کم کس پزړه کې د الله تعالی خوف پیدا شي نو بیا دغه د زړه نه د نورو خلکو خوف لري شي. یعنی دې قوم ته چې خپل ځان ډیر او خيار غړلو او څوک چې د شعیب علی السلام په خبره نه پوهیده او د
برادران د یری لګ ایثار شوی وو د هغوی شخصیت او د هغوی حالت پوره مخکې راولل چې هغوی په خپل څومره وبو کې وو د هغوی خپل هستی سوا. شعیب علیه السلام ورته فرمایل ورونو ای زما ورولي په تاسو باندې د الله نه زیاته درنه ده چې تاسو د ورولي نه خو ویریږئ او الله بالکل شاته غورځولو پوه شئ چې تاسو څه کوئ هغه د الله د قبضې نه بهر نه دی. ای زما د قوم خلکو تاسو په خپل طریقه کار کوئ او زه په خپل طریقه کار کوم. زر به تاسو ته معلومه شي چې په چا باندې د ذلت عذاب راځي او څوک دروغجن دي. تاسو هم انتظار کوئ او زه هم تاسو سره انتظار کوم. موږ ګورو چې مسلمانان هم ډېر کارونه د برادریانو د یری کوي. خدای الله تعالی خپل حکم د دینه بالکل برعکس وي. نو همیشه دا سوچ پکار دی چې الله تعالی ذات د ټولو نلوي دی او کوم چې دغه حکم دی هغه هم د ټولو نلوي دی. خو چې چیرته د برادریانو یری نه وي نو الته د معاشري خوف وي چې کومګه د الله تعالی بندګان شو د الله تعالی اطاعت شروع کو نو بیا خلک به موږ ته سوي. دا څومره افسوسناک حالت دی زمونږه کچېره موږ د خلکو د یری د الله تعالی نه فرمانی کو یا د خلکو خوشالولو لپاره خپل خدای ځان نه خپکو. څومره ورکوټ سوچ دی د هغه کس کوم چې دا فیصله نشي کولی چې لوی سوق دی او سوق ډیر مستحق دي چې داغه نه یې روکړي شي. دا ټول خبره د ایمان د کمزورۍ دی بنیادی تور باندې او کوم چې د دننه د ایمان په اعتبار سره مضبوط وي هغه د برادریانو د معاشرې نه د ماحول نه د وخت او د رسم او رواج نه او د سيزونو نه یریږي او په هر حال کې د الله په حکم عمل کولو نه خبر وي. اخر چې کله زموږ د فیصلې وخت راغی نو موږ په خپل رحمت سره شعیب او دغه مرګري مؤمنان بچ کړل او کوم خلکو چې ظلم کړي وو هغه یې سخت چغې داسې رونیول چې هغه په خپل کلو کې به حرکت پاتې شو لکه چې هغه التاړو اوسېدل نه وو. الا بعدل لمدین کما بعیدت ثمود ووري مدین والا هم لر اغرزول شو لکه څنګه چې سمودیان اغرزول شوی وو. یو نه پس بل مثال الله تعالی ورکړي د لپاره حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایلی و چې شیبت هود واخواتها د سوره هود او دغه خويندو یعنی هغه په شان ډیرو سورتونو زبوډا کړم. ولې چې دا ټول واقعیات ویلو نه پس نبی صلی الله علیه وسلم به پریشان شو چې څنګه د مخکینی انبیاو قومونو د انکار په جرم کې رانیول شوی وو په هغه عذاب راغلو دغه شان چرته د مکه په خلکو عذاب را نشي. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین او موسی علیه السلام موږ د خپل نخو سره او د سرګند سند سره فرعون او دغه د سلطنت وزیرانو ته ولېګلو خو هغه د فرعون د حکم پیروي وکړه حالکه د فرعون حکم په حق نه وو. د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم نه مخ کوي او په خپل مشرۍ کې به هغه دوزخ ته بوزي. دا څومره خراب ځای دی د ورتلو چې څوک ورورسي او په دې خلکو باندې په دې دنیا کې هم لعنت دی او د قیامت په ورځ به هم وي. دا څومره خراب بدله ده چې چاته ملو شي. دا د یو څو کلو خبرونه دي چې مونږه تا ته اورو یعنی دا تاریخ دی چې مونږه تا ته خایو. خبره دا کومه د قران نه لري شو او بیا د دنیا تاریخ او وایو یعنی ورلد هیستوري وایو نو عموما دا ټول د کې نخکاری د پیغمبرانو حالات او په قومونو باندې راتلو والا تبایانې دا ټول د غزینه میټاو کړی شوی دي. عموما تاریخ څه ته وایي چې څه کې د بچانو فوجیانو جنرالانو وغیرہ حالات او فتوحاتو ذکر وي. خو موږ ګورو چې پیغمبر د خپل وخت د ټولو نه لوی انسان وي خو انساني تاریخ د پیغمبرانو د حالاتو نه خالی دی. حیرت خبره ده کنه. تاسو ماسترز په هیستوري کې وکي غټ غټ کتابونه هم وایي خو تاسو به ګوري د وړو او د لویو د ډیرو خبرې بوي خو التبه د پیغمبر خبرې نه وي نه به دا سبق آموزي کیسې التوي. په دې لحاظ سره د قران تاریخ د نورو ټولو تاریخونو نه بالکل منفرد دی. تاریخ اصل کې څه ته وایي هیستوري څه د پاره لیکل کیږي. هیستوري ولې ویل شي ځکه چې تاریخ خپل ځان اداروي چې څه په ماضي کې شوی وو او هغه آینده د پاره د کېدو امکان وي د خلکو د پاره عبرت وي. تاریخ یو سبق وي خو خلک چې کم اصل کې د سبق والا خبرې وي نو خلک اوریدل نه غواړي ویل نه غواړي ځکه د خلکو د عدم دلچسپۍ په وجه هغه د تاریخ نه وستل شو. خو الله تعالی دا عبرت آموز تاریخ ژوندې اوساتلو قران حکیم په ذریعہ او تمام اهم اقوام حالات دې کې راولېګل. دا د یو څو کلو خبرونه دي چې موږ ته اورو. په دوی کې ځنی اوس هم ولاړ دي او د ځنی فصل ریبل شوی دی ملیا میټ دي هیڅ پته نشته چې چیرته لاړل. موږ په هغه باندې ظلم ونکړو او په خپل ځان باندې ظلم وکړو او کله چې د الله حکم راغی نو د هغه خپل هغه معبودان چې هغه ته आवाजونه کول د هغه هیڅ پکار را نغلل او هغه د هلاکت او د بربادۍ نه سوا هغه له هیڅ فائدہ ورنکړه. او ستاره چې یو ظالم کله رونسی نو بیا دا غره نیولم دغه سی وی. په حقیقت کې دا غره نیول ډیر سخت دردناک وي. حقیقت دا دی چې په دې کې یو نه خده د هر هغه سړي لپاره چې هغه د آخرت د عذاب نه یره کوي هغه به یو ورځ وي چې ټول خلک به پکې جمع وي او بیا چې سکیږي هغه په دغه ورځ د ټولو په مخ کې وي. زمونږ د ټولو مخامخ هم او موږ به هم التیو. موږ د دې پر واستلو کې زیات تاخير نه کوو یعنی د آخرت راتلل خلکو ته ډیر لری ښکاری. اوس لا ډیر ورځې پاتې دي د قیامت رات تک کې. وی فرمایل چې هیڅ وخت نه پاتې بس یو د شمار مدت د دې لپاره مقرر ده کله چې هغه راشي نو د هیڅ چا به د خبرو کولو طاقت نه وي بغیر د دینه چې د الله په اجازه سره ارزو کی. بیا به خلک په دغه ورځ بدبخت وي او سه نیکبخت ته چې کوم بدبخت وي هغه به دوزخ ته ځي او التبه د سخت ګرمۍ او تند د لاسه هغه سخت ساه اخلي او خرشيږي به او په دې حالت کې به هغه همیشه وي تر څو پورې چې زمکه او اسمان ولاړ وي بغیر د دینه چې ستارب سبل سو غواړي. بشکه ستارب پوره اختیار لري چې څه غواړي هغه کوي. پاتې شو هغه خلک چې نیکبخت وي نو هغه به جنت ته ځي او التبه همیشه اوسي تر څو پورې چې زمکه او اسمان قائم وي بغیر د دینه چې ستارب سبل سو غواړي. دا څه بخشش به ورته ملو شي چې هیڅ کله به نه ختميږي. نو اي نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه معبودانو د طرف نه په شک کې مپریوزه د کوم معبودانو چې داخله عبادت کوي دوی خو بس د ډندو په شان په هغه طریقه عبادت کوي په کومه طریقه چې مخکې د دوی پلار نیکونو کوله او موږ به دوی تخپل حصہ پوره ورکو بغیر د دینه چې په هغه کې بس کمی وي.